ښه راغلاست سهار مو په خیر درنو لیدونکو د ژغورنې ملي غورځنګ بنسټګر ښاغلی ابوبکر ځلاند مو سټوډیو ته رابللی دی. پرون د فبروري 28مه چې د جمعې ورځ وه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه چې زموږ خپرونه نه وه، خو موږ تل چې نن یې جبران کړو او په همدې اړه باندې پوه شو دا چې د اساسي قانون د یوې مادې پر بنسټ حکومت مسؤلیت لري تر څو پورې د هېواد ټولو وګړو ته چې په هره ژبه خبرې کوي دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې موږ ډېرې ښکلې او خوږې ژبې لرو، خو متاسفانه په ډېری حکومتي اداراتو کې لا هم پښتو له پامه غورځول شوې ده. په ډېری اسلامونو او مکتوبونو کې حتی په هغو ولایتونو کې چې هلته تقریبا 95 سلنه یا په ټوله کې ټول استودونکي پښتانه دي او د دري محترمې ژبې سره یا نورو ژبو سره دومره بلدیت هم نه لري، اما بیا هم مکتوبونه اسلامونه کوم اداري کارونه چې کېږي په همدغه نورو ژبو باندې کېږي، یعنې پښتو باندې نه لیکل کېږي. حتی ډېری پښتانه مامورین تر اوسه پورې بلد نه دي څنګه پښتو مکتوب ولیکي. اسلام په هر صورت د ژغورنې ملي غورځنګ په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. دوی ځینې وزارتونه دې ته مجبوره کړي دي، ته اړ کړي دي تر څو پورې خپله دغه تېروتنه جبران کړي او په دې باندې پوه شي. ځینې مامورین یې په دې راویښ کړي دي چې دا د خلکو حق دی تر څو پورې په خپله ژبه مکتوب ولولي، په خپله ژبه اسلام ورته ورشي او بالاخره په ښوونځیو کې په خپله ژبه ورته تدریس شي. نو نن موږ ځلاند صاحب راغوښتی او په همدې موضوع سره خبرې کړو چې حکومت څومره خپل مسؤلیت ادا کړی، ځوانان څومره کولی شي او دوی غورځنګ څه کړي دي. سلام شي ځلاند صاحب، سهار په خیر. ډېره مننه ستانکزی صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو له اړخه د ژوندون د وبښئ د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته د مورنۍ ژبې چې پرون تېره شوه مبارکي او سپېڅلتیا وړاندې کومه او دغه راز ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وویل شي له بده مرغه په افغانستان کې هغه د مورنۍ ژبې کوم ارزښت څه دی، کوم حق څه دی، تر څو دا باید د حکومتونو له اړخه یعنې د ریاست له اړخه ورکړل شي، نه ده ورکړل شوی. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې ملتونه تر ډېره بریده د ژبو پر بنسټ وده کوي. اوس زه یې د بیلګې په توګه تاسو ته وایم، زموږ داسې ګاونډی هېواد ایران وګورئ، تاسو دغه راز ترکیه وګورئ، تاسو بیا هاخوا روسیه وګورئ، فرانس وګورئ، هلته مورنۍ ژبه او بیا هغه ژبې چې یا هغه ژبه چې په حکومتي ډګر کې رسمي ده، ملي ده، هغوی ځان ته یو ارزښت لري، که هغه په رسمي ډګر کې اوسي، که هغه په اداري او سوداګریز ډګر او دغه راز ښوونیز او زده کړیز ډګر کې. خو له بده مرغه په افغانستان کې اصلا لکه څرنګه چې تاسو ملګرو ته ګوتڅنډنه وکړه، لیدونکو ته موږ تاسې په یوې ژبې سره حکومت دوه ګونی چلند کړی دی او لا یې کوي. تاسو د حکومت د لاسته راوړنو په هکله وویل چې د مورنۍ ژبې ته یې یعنې زموږ تاسې پښتو ژبې ته یې څه کړي. موږ دا د ژغورنې ملي غورځنګ ولې پیل کړ؟ له نن نه کابو 3 یا 3.5 کاله وړاندې د همدې ستونزې د مهارولو پر بنسټ او د دې لپاره چې موږ تاسې په خپل هېواد کې د ژبې ارزښت ترلاسه کړو او د خپلې ژبې حق مو یعنې ژبنیز حق مو اخیستلی اوسي، دا غورځنګ پیل کړ. او د دې غورځنګ فلسفه دا وه چې زه ما پخوا هم رسنیو ته دا خبره کړې، زه یو کابل میشتی پښتون یم، خو له بده مرغه ما په خپله مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي، نه مې پوهنتون په مورنۍ ژبه لوستلی. او دا چې وروسته خو ما هڅه وکړه، خو ډېر تاسو به داسې مشران چې هغه چارواکي دي، ماسټران دي، غټې زده کړیزې کچې هغوی لري، یعنې لیسانس او ماسټري او دوکتورا، خو له بده مرغه په خپل مورنۍ ژبې یعنې پښتو باندې لیکدود نشي لیکلی. هغه 5 یاګانې چې ډېره داسې مشهوره خبره ده دا هم نشي مراعات کولی. نو دا یو درد ده، دا یو عار ده، یو شرم ده چې زموږ داسې ډېری هېوادوال ورته متوجه نه دي او یا هم داسې لوی لاس باندې هڅه دا شوې چې موږ تاسې له خپلې ژبې محروم پاتې شو. یوازې په ښوونیز ډګر کې نه، یوازې ښوونځی او پوهنتون کې هم نه، تاسو وګورئ په سوداګریز ډګر کې زموږ تاسې سوداګر اصلا دې ته د دوی پام نشته چې څنګه خپله مورنۍ ژبه په سوداګریزو توکو وکاروي. ژبپوهنه دا وایي چې که تاسو غواړئ ژبه ملتونو ته یا ولسونو ته وروپېژنئ، نو تاسو کولی شئ دغه ژبه د مارکیټ ژبه کړئ، د بازار ژبه یې کړئ، د سوداګرۍ ژبه یې کړئ. خو له بده مرغه زموږ تاسې لوړ سوداګر دوی دومره نن بې پښتو شوي، بې ژبې شوي دي چې اصلا پردۍ ژبې په خپلو توکو کاروي چې هغه اصلا د افغانستان رسمي او ملي ژبې نه دي.
یعنی موږ تاسې خپلو دغه د افغانستان کومې ژبې چې دي هېڅ ستونزه نه ورسره لرو. تاسو باور وکړئ زه د افغانستان غیر رسمي ژبو ته چې هغه د لږکیو ژبې دي لکه پامیري ده، عیماقي ده، دغه راز بلوچي ده، پشویي ده چې هغه حکومت له پامه غورځولي. زه هغوی ته هم دومره درنښت لرم لکه څومره چې خپلې پښتو ته لرم. دغه راز زموږ تاسې بله رسمي ژبه چې دري ده، خو د مورنۍ ژبې حق اخیستل دا بیا زموږ حق ده، ځکه ژبه د الله نعمت ده او د الله نعمت پالل بیا شکران د نعمت ده. خو له بده مرغه نن ستا ژبه کابل ملي پوهنتون ده، کابل کې په دې ملي پوهنتون کې چې دا یوازې د یو ولایت پوهنتون نه دی، د یوې ژبې د ویونکو پوهنتون نه دی، هلته زما او تا پر ژبه نصاب نشته. دغه اوس موږ ته رسمي موږ اسناد لرو، موږ مستند شکایتونه را سره دي چې زده کړیالان هلته د مورنۍ ژبې غوښتنه کوي یا ښوونکي ته وایي چې ماته لیکچر په پښتو ژبه، خو هلته ډېر داسې بد ورځ ځواب ورکول کېږي یا هم په ازموینو کې دوی نابریالي کېږي، ناکام کېږي، ځکه چې هلته یو ډول تبعیض روان دی. دغه راز تاسو نور پوهنتونونه وګورئ، د پولیتخنیک پوهنتون ده، رنځپوهنې یا طبي پوهنتون ده، د ښوونې او روزنې ده، هلته نصاب په یوه ژبه ده. که څه هم رسما موږ پروسه کال زموږ د هڅې، زموږ د نیوکې او د کومې چیغې چې موږ پورته کړې دا د دې لامل شوې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ولسمشر یو حکم ورکړ چې نور یعنی پس له هغې مودې باید ټول فرامین، اداري چارې، ښوونیزې چارې، د پوهنتونونو نصاب او دغه راز د ښوونځیو باید په دواړو ژبو اوسي. یعنی که په یو ښوونځي کې 10 زده کوونکي پښتانه اوسي باید دوی ته یو ټولګی چمتو شي. خو له بده مرغه نن په کابل کې تاسو وګورئ په چارسیا ولسوالۍ کې چې 90% 95% اوسېدونکي پښتانه دي، لیسه کې پښتو نصاب نشته. تاسو ورشئ دغه سید نور محمد شاه مینه کارتنه وګورئ، تاسو ورشئ بګرامي وګورئ، تاسو ورشئ خوشحال خان مینه وګورئ، ډېرې داسې سیمې دي چې هلته قرهباغ وګورئ. موږ ته چې ډېرې ستونزې راځي، زه په معرف د پوهنې پر وزارت او بیا د کابل ولایت پر ریاست باندې دا غږ کوم چې تاسو ولې مورنۍ ژبې سره دوه ګونی چلن کوئ. موږ ته د یوه بېلګه قرهباغ ولسوالۍ ده چې له قرهباغ څخه موږ ته شکایتونه راځي، هلته ټول میشت زده کوونکي پښتانه دي خو د لیسې نصاب پښتو نه ده. ولې پښتو نه ده؟ هلته زده کوونکي چې په مورنۍ ژبه زده کړې ترلاسه نه کړي، دا خو د دوی مسلم حق سلب شو، د دوی حق نقص شو. نو بیا حکومت مجبوره ده چې د دې جریمه ورکړي، ځکه دوی رسما د ولسونو هغه کم مسلم حق چې دی د مورنۍ ژبې دا یې ترې اخیستی ده. په ځای د دې چې په نورو ټولنو کې تاسو وګورئ حکومتونه ولس ته هوساینه ورکوي، ولس ته حکومتونه یو ټیکاو ورکوي، یو چوپړ ورته ترسره کوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې چوپړ خو اصلا نشته بلکې شر یې ورسیږي. تاسو دا اوس کابل کې حبیبي لیسه د ټول افغانستان هغه لومړنۍ لیسه ده. حبیبي لیسې څخه ماته سلګونو یعنی 1.5 زده کوونکو ماته شکایت کړی دی، موږ ته هغه مستند خپل هغه رالیږلي چې موږ غوښتنې کړي مدیر څخه ولې په مورنۍ ژبه موږ ته ټولګی نشته. یعنې تاسو وګورئ وړه کچه هم نه ده، 200 300 500 زر زده کوونکي هلته پښتانه دي، خو دوی ته په مورنۍ ژبه ټولګی نه جوړېږي. که ټولګی ورته جوړ شي بله بهانه د وزارت دا ده چې موږ ښوونکي نه لرو پښتانه، او که ښوونکي ورته چمتو شي بیا بله بهانه دا ده چې موږ کتابونه نه لرو. پروسه کال موږ لوګر ته تللي وو، هلته یو مرکزي لیسه ده لوګر بي بي امیني په نوم، 95% زده کوونکي ټول پښتانه دي، خو نصاب د لیسې دري ده. زما ملګرو ماته شکایت وکړ چې زمونږ بچیان چې هلته لاړ شي خو مورنۍ ژبه چې د چا نه وي طبعا هغه محروم کېږي، یعنې ناکام کېږي. نو وایي زما بچیان یې رسما ناکام کړي. زه ورغلم جنجال مې وکړ مدیر سره، بیا یې په ډېر بې شرمانه ډول یعنې بښنه غواړم هغوی بېرته پې کامیاب کړل. نو هغې لیسې ته موږ ورغلو، مدیر ته موږ ورته ویلې ولې نصاب نه پښتو کوي. موږ خو د پوهنې وزارت مشرتابه سره دا موضوع مطرح کړې، هغوی وایي چې موږ به نن او سبا او نن او سبا دغه مکتوب ورولېږو یا به دا حکم ورته وکړو یا به دا هدایت ورته وکړو چې نصاب پښتو کړي، خو تر ننه هلته نصاب پښتو نه دی. زده کوونکي والدین دې ته چمتو دي چې پښتو ټولګي وغواړي، خو له مرکز څخه همغږي نه کېږي. دا یوه ستونزه ده د لوګر. تاسو وګورئ هرات وګورئ، یوه پښتو لیسان نشته او 95% هراتیان پښتانه دي. هلته درانه قومونه نورزي، علیزي، بارکزي، سدوزي، هوتک، کاکړ، نور قومونه زه ورغلی ما لیدلي، ما د ولسونو ستونزه اورېدلي. له دې چې دوی له مورنۍ ژبې محروم دي، حتی هلته په پښتو څوک خبرې نشي کولی. زه مطمئن یم تاسو به ډېر داسې وګړي لیدلي چې د دوی تخلص ځای داخل ده خو په پښتو خبرې نشي کولی، پښتو لیکنه نشي کولی. دا ځکه چې هغوی د هغوی بچي له مورنۍ ژبې څخه په ښوونځي کې محروم شوي.
دا خو بیا ډېره وروستۍ خبره ده چې په اداره کې پښتو مکتوب نشته. په اداره کې خو د پښتو مکتوب قطعا به څرکی نشته. تاسو ورشئ دغه لیدونکو ته زه وایم چلنج ورکوم دوی د هر ادارې ته ورشي په کابل کې که دوی پښتو غوښتنلیک یا مکتوب پیدا کړ زه دوی ته جریمه ورکوم. نشته. بیا ژبژغورنې ملي غورځنګ د دې لپاره چې د مامورینو ستونزې حل کړي د دوی بهانه دا وه موږ خو رسمي حکم په غیر رسمي او په غیر مستقیم ډول ترې واخیستل. د دوی بهانه دا وه چې موږ پښتو مکتوب نشو لیکلی. موږ ته حکومت د پښتو مکتوب بڼه یا فارمټ نه دی چمتو کړی. موږ بیا کېناستلو شپې مزاحمت ویسته ملګرو سره متخصصو ملګرو سره چې اداري چارو کې تخصص لري تجربه لري هغوی سره مو داسې د پښتو مکتوبونو کڅوړه چمتو کړه. 200 څو د مکتوبونو باندې چې یوازې هلته مامور ته اړتیا ده چې هغه نوم پکې بدل کړي یعنې د وزارت نوم د ادارې نوم پکې نور موږ ورته چمتو کړو. په هغې کې وړاندیز و په هغې کې پوښتنلیک و په هغې کې غوښتنلیک و په هغې کې عمومي کوم لیک چې د ټولیز لیک یعنې مکتوب و دغه ټول مو پکې چمتو کړه. بیا هم دا موږ دوی ته ورکړه په وړیا ډول. تاسو باور وکړئ موږ دا د غورځنګ مشرتابه غړو په خپله سمبالخونه یا دفتر کې چنډې وکړې چا 100 افغانۍ چا 50 افغانۍ چا 100-200 افغانۍ او موږ هغه سیډیانې چاپ کړې او دا مو وسپارلې ورغلو موږ دوی ته ننواتې باندې ورغلو چې او مامور صاحب او مدیر صاحب ته خپل هم پښتون یې او مراجعین چې تا ته راځي هغه هم پښتانه دي نو ولې ته مکتوب نه پښتو کوې. تاسو کلتور وزارت وګورئ. کلتور وزارت یعنې دوی د کلتور استازولي کوي خو تر ننه یې کلتور استازولي نه ده کړې. تاسو ورشئ د نن د وزارت ته یوه لیکدړه پښتو نشته. خوست ته مکتوب په دلیل لیږلی په لیاز د خدای ما ته شکایت راځي وایي دا راته وژباړئ. یعنې دا څومره شرم ده چې ملي او رسمي ژبه ته ژباړې. ځلاند صاحب اوس لکه څنګه چې په قرآني مبارکه ایتونو کې فرمایل کېږي چې الله تعالی وایي چې تاسې مې د یو بل د پېژندلو لپاره په قوم او قبایلو باندې بدل کړئ. اوس دلته موضوع دا ده که چېرته یو څوک غواړي چې هغه مورنۍ ژبه یې پرمختګ وکړي نو باید یو څه ورته ترسره شي. خبره دلته همدا ده چې که په زده کړې کېږي هغه هم عموما کسان اکثره شکایت لري او زه هم هغه شاهد یم چې ما دا ستونزې ګاللې دي لیدلې مې دي حتی تر یو حده مې ورسره مبارزه هم کړې ده. نو اوس دلته معارف ته څومره خبر ګرځېږي هغوی ته څومره پکار دي چې په دغه برخه کې مسؤله دي او هغه ارزښت چې باید د خپلې ژبې وساتل شي ممکن هغه ارزښت چې نه ساتل کېږي ورو ورو هغه ژبه بیخي له منځه لاړه شي. او همداراز هغه کسان چې په همدغه ستونزه کې ښکېل دي هغوی ته څومره پکار ده چې خپل غږ اوچت کړي او د دغه ژبې ارزښت وساتي او ترلاسه کړي. ډیره مننه خورکې تاسو ډیر ښه ټکي ته ګوتڅنډنه وکړه. رښتیا هم نه یوازې دا ستاسو شکایت ته بلکې د زرګونو او لکونو ولسونو شکایت ته به موږ رسمي اسناد لرو. موږ مستند د دوی شکایتونو اسناد ځان سره ساتلي دي چې دوی یوازې دا چې د پوهنتون او د ښوونځي شکایت کوي بلکې په ادارې کې د دوی ژبه ارزښت نه لري. نن که ته اداره کې وایې چې ما ته په پښتو مکتوب ستاسو ژبه باندې ملنډې ویل کېږي نن یي به پښتون خو په خپله هټۍ کې یعنې په دوکان کې لیکدړه په پښتو نه ده. تاسې وګورئ له همدغه ځایه زموږ تاسې د مورنۍ ژبې سپکاوی پیلېږي چې نن ته په بازار کې خپله ژبه نشي موندلی. موږ ستونزه بل هېڅ قوم سره نه لرو ټول زموږ ورونه دي. موږ د خپله بې پښتو پښتانو د بې ژبې پښتانو سره ستونزه لرو. مشران مو وایي چې بې ژبې قوم مړ قوم ده. پوهان دا خبره کوي. سید جمال الدین افغان دا خبره کړې پادشاه خان بابا دا خبره کړې. نو راشو ستاسو پوښتنې ته معرف وزارت سره موږ ډېرې ناستې کړي او عملا د عمومي زده کړو معینیت سره ناست یو په دې ستونزه خبرې مو کړي. هغوی دا وایي چې دا موږ مکتوب لیکو. مکتوب ولیږي هرات ته فرات ته نیمروز ته بادغیس ته قندوز ته بغلان ته هغه ولایتو کې چې پښتانه میشت دي خو له بده مرغه له خپلو حقوقو برخمن نه دي. نن دري خپل حق ساتلی ده. نن زه په د دري ژبو په مشرانو شاباسۍ وایم آفرین ورته وایم چې د خپلې ژبې حق یې اخیستی ده او په خپلو ولسونو ته یې حتی پښتون میشته ولایتو کې د خپلې ژبې حق چمتو کړی ده. خو نن زه په خپلو مشرانو شرمېږم. تاسو وګورئ زموږ داسې مشران تر ډېره بریده د ولس په ډاډ باندې ملنډې وهلي. دوی سوداګري کړې ده. دوی د پښتو په نوم باندې واک ته رسېدلي خو پښتو یې سپکه کړې. تاسو وګورئ هغه وزارتونو کې چې پښتو سپکه ده د دې وزارتونو مشرتابه پښتانه دي او چې ته ورشې ورته وایې چې ما ته مکتوب په پښتو تا ته وایي تعصب مه کوه. هی وروره ته ړوند یې ته کون یې ته خبر نه یې. قرآن وایي قرآن الله په خپل عظیم کلام کې وایي چې ما نه دي رالیږلي انبیا مګر هر توکم یا هر قوم ته په خپله ژبه. نو مورنۍ ژبه دومره ارزښت لري چې الله هر قوم ته په خپله ژبه انبیا رالیږلي. د پوهنې وزارت دغه بهانه کوي چې موږ ورته دغه مکتوب لیږلی مکتوب انځورونه موږ ته راکوي او وایي دغه ثبوت ته. خو دوی بیا داسې وایي چې په غسیمه کې میشت پښتانه
پښتو ښوونځی نه غواړي هغوی پښتو ستونزمنه ده رښتیا دلته په کابل کې یو ښوونځی و کابو 15 سلنه زده کوونکي پښتانه وو موږ ورغلو مدیر سره مو خبرې وکړې وزارت سره مو خبرې وکړې همغږي مو جوړه کړه غوښتنلیک مو ورولېږلو یعنې ستونزه حل شوه حکومت ومنله چې موږ به ورته ښوونځی پښتو کړو خو دغه د سیمې اوسېدونکو ملکانو دوی ویل چې والا پښتو خو ستونزمنه ژبه ده او دا ده او هغه ده ستونزه یوازې د حکومت کې هم نشته رعایت کې هم ستونزه ده رعایت ویده دی نن که چېرته موږ تاسې لکه د سعودي عربستان لکه د ایران لکه د فرانس لکه د ایټالي لکه د روسیې او ترکیې خپله ژبه پاللې وای نن به مو د نړۍ لوړ آثار په خپله ژبه د دوی ژباړه لرله نن حکومت د ژباړې یو ځانګړی مرکز نه لري پښتو ته تاسو وګورئ نور هیوادونه په ژبه باندې ځکه پرمختګ کوي چې هغوی نوي آثار نوې څېړنې علمي څېړنې سوداګریزې څېړنې ساینسي څېړنې راخلي او ژباړي خو له بعده مرغ افغانستان کې کابل پوهنتون زموږ تاسې د پوهنتونونو مور ده یعنې مشر پوهنتون دی هلته یو سیمینار نشته هلته زما او تا په مورنۍ ژبه نصاب نشته سیمینار خو لا پرېږده یو څېړنتون خو لا پرېږده چې هلته یو د څېړنې مرکز جوړ شي د ژباړې مرکز جوړ شي نن زما او تا ماسټر ژباړه نه شي کولی زنا صاحب وروستۍ پوښتنه همدا چې په ټوله کې ګټې به څه وي که په پوهنتونونو کې که په ښوونځیو کې موږ دا نه وایو لکه څنګه چې تاسو بار بار ویلي دي چې که چیرې په یو ولایت کې زموږ دریځ زبانه هېوادوال وي یا ازبک وي یا نور قومونو دوی دې په همغه ژبه زده کړه ورکړی دا دوی حق دی خو راځو دې ته چې ګټې به څه وي او تاسو خپله څومره مبارزه کړې ده ځوانان څومره مسؤلیتونه لري او بل دا چې په هر اداره کې که پښتانه دي یا د هر قوم بل مامورین دي که وخت دوی څومره مسؤلیت لري تر څو پر حداقل خپل مسؤلیت ادا کړی واوسي ګران ستانکزی صاحب دا چې د خبرونه وروستۍ شوي دي ستاسو پوښتنې دوه اړخه لري یو د ولس مسؤلیت او یو غورځنګ څه کړي دي غورځنګ په خپله تش لاس باندې ډېر څه کړي دي غورځنګ نن الحمدلله داسې یو ستر فکر ویشلی ده چې په هره سیمه بخښنه غواړم په هره سیمه کې موږ ته پیغام راځي وایي نن ما خپله لیکدړه پښتو ولیکله څوک راته وایي نن ما دا تابیا ونیوله چې یو پښتو کتاب وژباړم یو کتاب پښتو ته وژباړم څوک راته وایي نن ما خپل غوښتنلیک په لومړي ځل لپاره فلاني وزارت کې پښتو ورکړ نن ما دلته مبارزه وکړه نن ما په کابل ښار کې د نورو اقوامو نورو ژبو ویونکو سره پښتو ژبه وویله نو دا یو فکر د خپور شوی الحمدلله د لوی افغانستان په کچه خپور شوی نه یوازې دلته بلکې بهر کې هم موږ ډېر غړي لرو موږ الحمدلله زرګونه غړي دي غورځنګ په علمي ډګر کې د ژباړو لپاره هڅه کړې موږ دغه اوس 15 کتابونه لیکلي زموږ د غورځنګ غړو د علمي کمیټې دغه راز 2-3 کتابونه د ژباړې دي چې دا اوس کار پرې روان ده دغه راز موږ علمي سیمینارونه ورکړي موږ د شخصیتونو نمانځنې کړي هغه چا چې پښتو ته کار کړی موږ د مکتوبونو چې په اداراتو کې ستونزه دا وه چې موږ مکتوب نشو لیکلی نو موږ له علوم اکاډمۍ نیولې تر نور وزارتخونو هلته موږ علمي سیمینارونه ورکړه تر څو د مکتوبونو لارښود غونډې مو ترسره کړې متخصص ملګري مو راوستل دغه راز په زده کړیز ډګر کې موږ ورغلي ښوونځیو ته موږ هغه ښوونځي چې هلته پښتانه دي د دوی غوښتنې مې اورېدلي دي بیا مدیر سره شریکې کړي د ښوونځي بیا مو وزارت ته راوړي دا هم یوه ستره مبارزه ده اوس هېڅوک یعنې د الله رضا لپاره کار نه کوي چې په هغې کې مادي ګټه نه اوسي مګر د غورځنګ غړو په ژبه کې به څه ګټه وي دې کې خو لا موږ وخت ضایع شوی موږ وظیفې له لاسه ورکړي موږ پکې چنډې کړي موږ پکې خلکو ته خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړی ده موږ عذر کړی ده موږ مدیر ته ورغلي یو زارۍ مو کړي چې مدیر صاحب موږ ته پښتو مکتوب موږ د کلي ملک ته ورغلي یو چې ستا بچیان پښتانه دي ولې پښتو ښوونځی نه ورته غواړي نو علماو باندې موږ کار کړی علماو ته ورغلي مساجدو دا د غورځنګ هڅې دي هم علمي هم عملي راغلو د ولس مسؤول او الله هم ورته دوی ته د مسؤلیت امر کړی په حدیثو کې راغلي چې دوی مسؤلین دي او د ژبې لپاره ژبه خو هغه څه دي چې موږ تاسې ایماني او وجداني دنده باید وبولو نن پښتانه له بعده مرغه کابل ښار کې ما داسې 2 پښتانه سره لیدلي دي چې پښتو نه دي لیکلي دا یعنې یو شرم ده خیال له دغه ځای نه دا مبارزه باید پیل شي له ولسي ډګر څخه نن که ته په یو سوداګر ته ورځې یو هټیوال ته باید پښتو خبرې ورسره وکړې نن یو لاروي سره پښتو خبرې باید وکړې نن یو چلوونکي سره یا ډرایور سره چې ته چېرته ځې پښتو خبرې باید وکړې نن په پوهنتون کې ته باید ښوونکی دې ته اړ باسې چې پښتو زده کړه درکړي کابل پوهنتون ډېری ښوونکي پښتانه دي له بعده مرغه د دوی په فیسبوکونو په ټولنیزو رسنیو کې چې د دوی غټې خبرې واوري او چې ورشي پوهنتون ټولګي ته دوی پښتو باندې ښوونه نشي کولی نن زموږ تاسې له هر څخه د پښتو ژبې رټل پیل شوي تاسو وګورئ فرامین وګورئ نور تقنین د تقنین نورې چارې وګورئ ټولې په یوه ژبه دي پښتو نشته
سرچینه یې له هر ګله دغسې په ولسي ډګر کې هم پښتو راټول سوې. هیله ده چې زموږ شاعران ادیبان یوازې په شعر باندې اکتفا ونه کړي بلکې په لیکوالۍ او ژباړې باندې کار وکړي او موږ یې هڅوو، موږ ورسره یو، موږ په خپل تش لاس باندې چمتو یو. دا اوس مو ژباړې 40 ساعته ډلګۍ د وړیا ژباړې کوو، یعنې که هر څوک موږ ته وایي دا ژباړه راته وکړه په وړیا توګه په ایماني مننه کوم ځلان صاحب خیر اوسئ. درنو لیدونکو وروستۍ شېبې د خپرونې همکاران مو یوه ډاکومنټري خپرېدو ته چمتو ده. زه په ګډه سره ډاکومنټري